سلام دوستان، تاسو ته چې په سکرین باندې کومه ویډیو ښکاري که دغسې ویډیو تاسو جوړول غواړئ نو دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته ډېره زیاته ښکلې او اسانه طریقه ښیم چې دغه ویډیو څنګه جوړیږي. نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوه دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو ستاسو زیات ټایم نه خراب کوم، راځم ویډیو طرف ته. تاسو به داسې کار وکړئ دوستان چې په خپل موبایل کې هایلایټ موشن ته راشئ، په هغې نه بیا کلیک والئ، بیا به دلته به پلس اپشن باندې کلیک وکړئ. هغې نه پس په دلته کې بیا تاسو ریشو سلیکټ کړئ، په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. ریزولوشن به ورته سلیکټ کړئ، فریم ریټ به ورته سلیکټ کړئ، بیک ګراوند به ورته بلیک کړئ او بیا لږ لاندې کریټ پروجیکټ اپشن دی بیا نو بیا کلیک والئ. ټیک شو. بیا دلته کې لاندې به پلس اپشن باندې کلیک والئ، بیا به تاسو سره داسې اپشن راوړي. دلته کې بره لیکلی دی ایمیج اینډ ویډیو. تاسو سره تاسو چې په کوم میوزیک باندې لیکل کول غواړئ نو هغه تاسو سره په ویډیو کې وي نو دې اپشن نه به تاسو راوالئ. که په اډیو کې نو تاسو بیا په دې باندې کلیک والئ. ټیک شو. او تاسو راوالئ. خو زه صرف تاسو ته طریقه ښیم چې دا په کومه طریقه باندې جوړېږي. نو زه میوزیک نه رالم، تاسو ساده طریقه ښیم چې تاسو پرې ښه په اسانه باندې پوه شئ. نو زه دلته کې لاندې به ډبل ای ټکس باندې کلیک کوم، په دې ما کلیک وکړو. فرض کړئ دلته کې زه اوس یو جمله لیکم. زه لیکم خوند کوي د زړه. فرض کړئ یو جمله ما سره دا شو، صحیح ده. بیا بره په سر کې لیفټ سایډ ته تاسو وګورئ لاینونه نشان دي چې کلیک وکړئ دا ما سره سینټر ته شي. ورپسې بیا بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر، په دې چې کله کلیک والم دلته به زه د خپلې مرضۍ پونټس ورکړم. صحیح کوم پونټس زه ورکوم به زه ورکړم. ټیک شو. دا زما سره پونټس دلته پراته دي. ټیک ده، تاسو کوم پونټس ورکوئ تاسو خپلې مرضۍ ورکولی شئ. پونټس به زه دا ورکړم، دا ما پونټس ورکو. ورپسې بیا 18 فیټ چې کوم لیکلی دی تاسو سایز ورکولی شئ، څومره سایز تاسو غټوئ کچوئ. ټیک شو. تاسو کولی شئ سایز یې فرض کړه ما سره دونه شو. ورپسې بیا بل د کلر اپشن دی دې به کلیک والم، دې ته به زه کلر ورکړم، کلر به زه وایټ کړم. ټیک شو. ورپسې بیا ټیک نشان دی دې به کلیک والم. دا ښه زموږ دا ټیکس به موږ سره داسې راشي. نو دا زموږ سره لږ اوږد دی، دې نه به زه لږ کټ کړم، دې نه ما لږ کټ کړو. ټیک شو. بیا دلته کې به ټیکس باندې زه کلیک والم، دې ځای کې به زه کلیک والم. ټیک شو. ما کلیک واخیستو، بر دلته کې بیا دا پلس اپشن دی دې نه به کلیک والم. چې په دې مې کلیک واخیستو بیا لاندې دلته کې لیکلی ډوپلیکیټ لیر، صحیح ده، دې نه به کلیک والم. نو سره به دې یو ډوپلیکیټ راشي. بیا به زه به ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړم او دلته کې لاندې لیکلی ایډیټ ټیکسټ، په دې به کلیک والم او دا به زه ریموو کړم. دا لیکل دا ما ریموو کړه. دلته کې به زه یو ایموجي ورکړم. فرض کړه زه ایموجي ورکوم، دلته ماته دا ایموجي دي، ما دا ایموجي راواغستو. ټیک شو. دې سایز به زه لږ غټ کړم، دا 28 فیټ چې لیکلی دی نه به سایز غټ کړم. دې سایز ما دومره کړو. بیا ورپسې د کلر دا اپشن دی دې به کلیک والم. بیا داسې اپشن به تاسو سره راوړي، په دې کې دا منځنی اپشن چې کوم دی دې به کلیک والم او دا به زه ایریز کړم. صحیح شو. دا به پول زه لاندې راولم، دا ایموجي به زمونږ اوریجنل حالاتو ته راشي. ټیک مارک په کلیک کړم. ټیک شو. دا موږ سره دا رنګ رالو. ښه هغې نه پس بیا داسې کار کوم چې بیا په کوم ټیکس چې مو لیکلی و دې باندې کلیک کړم. بیا لاندې دلته کې یو اپشن دی مو اینډ ټرانسفارم، په دې باندې زه کلیک کړم. داسې اپشن موږ سره راوړي. دلته بیا زه په پلس باندې کلیک والم. دا اولنی پلس به زه فرست پوزیشن ته ویسم، بیا بل پلس والم، دا به اینډ ته ویسم، بیا بل پلس والم او بیا تاسو دا ځای ښکاري صحیح لګي لیکلی پې دی سویپ هیر ټو مو لیر. صحیح دی. په دې به زه بیا ګوته لاندې راکاږم، دا ټیکس به زه دا رنګې لاندې راوړم. نو تاسو دې ځای ته تاسو دا راورسوئ. ټیک شو. هغې نه پس به بیا دې پوزیشن ته راشئ. صحیح ده. دې منځ ته د دوو پلسونو دې منځ ته به راشئ او دلته تاسو ته دا اپشن ښکاري د ګراف اپشن دی دې به تاسو کلیک والئ. چې په دې هم کله کلیک واست دا ګراف به تاسو دا رنګ یوسئ، دا به تاسو داسې یوسئ. ټیک شو. بیا به داسې کار وکړئ چې بیا دې بل پوزیشن ته دې ته راشئ، دې ځای ته به راشئ، دا ګراف به تاسو بیا تاسو داسې راوړئ. ټیک شو. زه څنګه وړم دغسې به تاسو هم وړئ. تاسو ویې وړو. هغې نه پس بیا دلته کې لیفټ سایډ ته تاسو وګورئ د درې ټاکې تاسو ته ښکاري به دې به کلیک والئ او دلته کې لیکلی دی کاپي کارو، دا ګراف به تاسو ځان سره کاپي کوئ. کاپي کارو به ووایئ. ټیک شو. دا ما سره کاپي شو. هغې نه پس تاسو بیا دې پوزیشن ته راشئ. ټیک شو. چې دې پوزیشن ته کله رالی بیا به یو پیر بیک لاړ شئ. دا به تاسو واپس داسې بره یوسئ، دغه ایموجي دې منځ ته به تاسو دا ورسوئ، خپل ځای ته به تاسو واپس دا ورسوئ. ټیک شو. دا ما دې ځای ته ورسو. نو د ټیکس دا کار چې کوم دا زموږ سره ختم شو. بیا بیک راشئ. بیا دلته کې به ډوپلیکیټ باندې کلیک کوم، د کوم ایموجي چې موږ راغستی په دې باندې کلیک کوم او دې سره هم همدغه طریقه کوم. لاندې لیکلی مو اینډ ټرانسفارم. ټیک شو. یو پلس به والم، فرست پوزیشن ته به ویسم، بل به والم، اینډ ته به ویسم، بل به والم. اوس په دلته کې د ایموجي یا ټیکس چې مونږ کوم هغه مونږ مخکې لاندې راوړی، اوس په د ایموجي مونږ بره وړو.
ټیک شو. ایموجي زه بره ویسم دا رنګې ما راوړو. هغې نه پس بیا د 2 پلسو د منځ ته راځم او کم ګراف چې مونږ راغستی و صحیح ده به یې ګراف باندې اول کلیک کوم بیا کم ګراف چې مونږ کاپي کړه او دلته بس مونږ پیسټ کوو. نو لاندې دا 3 ډاټ تاسو ته ښکاري دې به کلیک والی او دلته کې لیکلی پیسټ کارو دې به کلیک والی سره پیسټ شي. دلته کې تاسو ته د تیر دا نشان ښکاري دا اپشن دی دې بیا کلیک والی یو پیر او بیا دې بل سایډ ته راواوړئ دا رنګې ټیک شو. چې راواوړئ دی بیا به دا 3 ډاټ ووایي او پیسټ کارو به کوي. ټیک شو. دا ایموجي سره ایموجي ته هم ورکړی شو. بیا به دې پوزیشن ته راشئ یو پیر بیک راشئ صحیح ده لاس پلس ته به تاسو راشئ. دا ایموجي هم تاسو داسې د منځ ته راوړئ چې تاسو کله د منځ ته داسې راوړو. ټیک شو. بس د دې کار زموږ ختم شو. بیا بیک راشه تاسو زه اوس پلی کوم چې زموږ سره څنګه رالو زموږ سره دا رنګې رالو. ټیک شو. تاسو دا وګورئ دا رنګې راځي صحیح ده. هغې نه پس داسې کار کوم اوس بار دې طریقې ته بیا ضرورت نشته دی نور باقي کار اوس زموږ اسان شو. تاسو اوس ګورئ د اولني ټیکس په ډوپلیکیټ والم. ټیک شو. دې ما ډوپلیکیټ لیر واغستو دا به زه دې خوا راوړم. د ایموجي هم یو ډوپلیکیټ والم دا هم دې خوا راوړم. ټیک شو. ښه بیا به داسې کار وکړم چې دې خوا به راشم او دا کم ټیکس چې لیکلی شوی دی دې نو بیا کلیک وکړم او بیا لږ لاندې ایډیټ ټیکس اپشن دی به کلیک وکړم او دا لیکل به زه ریموو کړم. چې دا ما کله ریموو کړه دلته بیا زه یو ایموجي ورکړم. فرض کړه لږ زه یو ایموجي ورکوم ایموجي ما دا ورکو. ټیک شو. دې له به سایز غټ کړم لږ سایز مو له غټ کو. ورپسې بیا د کلر دا اپشن دی دې نو بیا کلیک والی چې به دې کله کلیک واغستو بیا دلته کې تاسو سره به داسې اپشن نشي منځنی اپشن به بیا کلیک کوئ او دې دا کلر چې کوم دی دا به تاسو خپل اوریجنل حالاتو ته راولئ د ایموجي دا او اوریجنل حالاتو ته راشي ټیک مارک بیا کلیک کوئ. چې کله هم کلیک کو ټیک مارک هغې نه پس بیا دلته کې لاندې دا کم ایموجي چې کم دی صحیح ده په دې نو بیا کلیک والی چې به دې کلیک واغستو بیا دغه ایډیټ ټیکس په کلیک کوئ دا به ریموو کوئ تاسو او دلته به فرض که زه ولیکم یاران ما ولیکو. ټیک شو. بیا دا کلر اپشن کلیک کوم دې دا به زه مکمل بیا بره ویسم او د ټیک مارک په کلیک کوم دا ما سره دا رنګې راشي. دا ویډیو تاسو اوس پلی کوم تاسو دا ویډیو وګورئ زموږ دا ویډیو داسې راغله تاسو ګورئ دا وګورئ. ټیک شو. نو په دې طریقه باندې تاسو یو لیریکس لیکئ صحیح ده یو جمله به تاسو لیکئ او دغه طریقه به سره کوئ نو بس تاسو مکمل ویډیو به په دې طریقه باندې جوړیږي. ښه دې ته بس مونږ هغه افیکټ ورکوو کوم چې هغه لمبې غوندې کې وایي دې ټیکس ته مونږ هغه افیکټ ورکوو ایموجي ته بیا هم ورکوو. ښه تاسو داسې کار وکړئ چې د اولني ټیکس ته به راشئ په دې به کلیک والی د دې به تاسو اول یو ډوپلیکیټ والی صحیح ده د پلس اپشن دې به کلیک وکړئ دلته ډوپلیکیټ لیر دی دې به کلیک والی دې ما ډوپلیکیټ واغوست بیا په دې ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک وکړم او دلته کې لاندې لیکلی افیکټ په دې به کلیک وکړم بیا ایډ افیکټ دلته به زه بیا یو افیکټ سرچ کړم باکس بلر. ټیک شو. نو سرچ کوم BOX او BLUR باکس بلر دا افیکټ به تاسو سر کې دا به تاسو راوالی چې دا هم کله کلیک کو بیا سټینډرډ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دې دا سټرنګ چې کوم دی دا به تاسو ورسوئ 0.158 ته 0.158 ته ما ورسو. هغې نه پس دا 3 ډاټ تاسو ته ښکاري دې به کلیک والی او د ډوپلیکیټ اپشن دی دې به بیا کلیک والی دې به ډوپلیکیټ تاسو والی بیا به دې یو ډوپلیکیټ تاسو بل والی د بره پلس اپشن دی به کلیک والی بیا ډوپلیکیټ لیر بیا په دې ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ یو ډوپلیکیټ به دې بل والی د دې به تاسو څلور ډوپلیکیټ برابر کړئ. ټیک شو. هغې نه بس بیا زه په دې لیر باندې کلیک وکړم بیا به افیکټ دلته کلیک کوم بیا ایډ افیکټ بیا دلته کې یو بل افیکټ یا به زه سرچ کوم صحیح ده ایکسپوجر ګاما یو افیکټ دی صحیح ده چې ای ایکس کله ورکړئ به په ټول په اول باندې راشي صحیح ده. ایکسپوجر ګاما دا افیکټ دی نو زه بیا کلیک وکړم سټینډرډ سیټینګ به بیا کلیک کوم بیا دې لږ ایکسپوجر ګاما به کلیک وکړم د دې دا ایکسپوجر چې کوم دی تاسو پول کړئ دا څومره رسي تاسو خونه ورسوئ. ټیک شو. ما سره پول شو. هغې نه پس بیک راشم بیا په دې ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړم. ښه بیا به داسې کار وکړم چې دې چې ما دا کم لاندې کم کلر دی دا به زه دغه کم سور کم داسې صحیح ده بیا به دا رنګ کم صحیح زیړه به یې کړم. هغې نه پس بیا بیا به ټیکس باندې کلیک وکړم دې ته هم کلر ورکړم کلر به دې ته بلیک ورکړم. ټیک شو. دا رنګي شو. ښه نو دا موږ سره داسې راشي. هغې نه پس بیا دې یو بل افیکټ ورکوو بیا به ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړم افیکټ په کلیک کوم ایډ افیکټ دلته بیا تاسو یو افیکټ سرچ کوئ چې د هغې نوم دی پریکټل
وارپ پریکټل وارپ په نوم باندې یو افیکټ تاسو سرچ کړئ. صحیح ده. دې تاسو بیا کلیک والئ. سټینډرډ سیټینګ بیا کلیک کړئ. پریکټل وارپ دلته بیا کلیک کړئ. ټیک شو. بیا دلته تاسو سره داسې اپشن نشي په پیرالیکس باندې تاسو بیا کلیک وکړئ. چې کله په کلیک وکړو دې ته مخامخ یو لیکل شوی یو ایکس ته یو وای دی. صحیح ده. نو په دې ایکس کې اوس موږ فلحال یو دا موږ ورسو -270 ته. دا موږ ورسو -270 ته. ټیک شو. دا -270 ته ورسو. بیا پر وای باندې کلیک وکړو دا به ورسو موږ 300 ته. ټیک شو. هغه -270 ته ورسو ایکس دا وای به بیا ورسو 300 ته. 300 ته ما را ورسو. بیا به کار وکړو چې یو پلس په دلته ولګو بل پلس بیا دلته کې ولګو. ټیک شو. چې وم لګو نو بیا دا وای چې ایکس چې کم دی 270 -270 ته موږ رسولی دی. په دې به کلیک وکړو دا موږ واپس راوړو 410 ته. موږ 410 ته راوړو. ټیک شو. دا به راوړو موږ 410 ته. ټیک شو. دا ما 410 ته راوړو. بیا پر وای باندې کلیک وکړو دا به -410 ته راوړو. ټیک ده. دا به تاسو -410 ته راوړئ. سیوا شو ما ټیک شو. برابر شو. -410 شو. بیا په دې تاسو لاندې راشئ. دلته د میګنیټیوډ اپشن دی به کلیک والئ. دا به تاسو راوړئ 0.140 ته به تاسو راوړئ. ټیک شو. یا 40 یا 45 یو شی دی. ټیک شو. بیا لاندې ډیټیل اپشن دی به کلیک والئ. دا تاسو ورسوئ 2.97 ته. دا تاسو 2.97 ته ورسوئ. 2.97 شو. دا بیا به لاندې راشئ. دلته کې لیکل سکرین سپیس اپشن دا به تاسو آن کړئ. دا هم کله آن کو هغې نه پسې به یې کار وکړئ چې لاندې بیا بل اپشن دی. صحیح ده. اکټیویس اپشن دی دا به تاسو راولئ. 6 دی دا به تاسو راولئ تقریبا 4 ته یا 3 ته بیا راولئ. ټیک شو. هغې نه پسې بیا داسې کار وکړئ. لیفټ سایډ تاسو 3 ډاټس ښکاري په دې به کلیک والئ. سوري بیا تاسو بیک راشئ. صحیح ده. چې بیک تاسو کله راغلی صحیح دی بیا په ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ. افیکټ باندې به کلیک وکړئ. بیا لیفټ سایډ ته تاسو ګورئ 3 ډاټ دی به تاسو کلیک والئ او کاپي افیکټ باندې به کلیک کړئ. دا به سره کاپي کوي. ټیک شو. دا به سره کاپي شو. هغې نه پس بیا بیک راشئ. بیا به دلته کې په دې ایموجي باندې کلیک وکړئ. دې به یو ډوپلیکیټ والئ. ټیک شو. چې ډوپلیکیټ هم کله دې واغستو بیا په دې ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ. افیکټ باندې دلته بیا کلیک وکړئ. بیا تاسو کوم افیکټ چې کاپي کړی هغه به دلته تاسو په دې ایموجي کې پیسټ کړئ. 3 ډاټ تاسو کړئ دې به کلیک والئ او پیسټ افیکټ. پیسټ شو. تاسو ګورئ ایموجي ته هم دا ورکړی شو. ټیک ده. دا زه سره دا رنګې راځي نه هغې نه پسې بیا داسې کار وکړئ چې د دې هم یو ډوپلیکیټ والئ. ډوپلیکیټ باندې کلیک والئ. افیکټ دلته کې هم دا پیسټ کړئ. دا هم پیسټ شو. بیا به دلته کې په دې باندې کلیک وکړئ. دې هم یو افیکټ والئ. ډوپلیکیټ والئ. ډوپلیکیټ باندې بیا کلیک وکړئ. افیکټ دا باندې لږې پیسټ کړئ. صحیح ده. ټیک شو. دا رنګې به راشي. بیا دې دا کلر چې کوم دی دا تاسو بدل کړئ. چینج کړئ. صحیح ده. دې کلر ته چینج کوم دا به ما سره دا رنګې راشي. تاسو اوس ګور تاسو زه دا ویډیو پلی کوم. ملګرو زموږ دا ویډیو چې کومه تیاره شوه تاسو اوس پلی کوم چې څنګه راغله. زموږ سره سکرین ریکارډینګ آن دی. دا ویډیو صحیح نه چلی خو دوستانو هم دا ویډیو دا رنګې راغله. تاسو وګورئ ډېر زبردست راغله. ډېر مزیدار راغله. نو ملګرو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.